سلامونه ملګرو، هیله در روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې دوستانو تاسو ته په اوربیټ صرافۍ کې یو بل آپشن، یو بل کمپاین ښیم چې کولی شئ له هغه څخه د خپل چانس تر مطابق ان تر 2000-2500 ډالرو پورې هم وګټئ. بالکل په دا ویډیو کې به سره د ثبوته درته رسومه او زه به خپله هم ترېنه پیسې ترلاسه کوم لایف په ویډیو کې. نو ویډیو ما سره تر پای وګورئ او دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ. چینل سبسکرایب، ویډیو لایک، ټلګرام چینل جوین کړئ چې لینک یې ډسکرپشن کې کوم. ښه، لومړی به تاسو خپله اوربیټ صرافۍ راوازه کوئ دوستانو. صحیح ده؟ چې کله مو راوازه کړله نو دغه پروسه چې ده دوستانو فری ده او تاسو ته روزانه ډالر درکوي او تاسو سره باید په اکاونټ کې تقریبا 120 USDT پورې هیڅ مصرف نه لري، صرف باید اکاونټ کې ولرئ ویې ساتئ. نو ما خپل اکاونټ کې 122 شاوخوا را سره پرتې دي. چې کله دومره مو خپل اکاونټ ته ولېږلې بیا به تاسو راشئ دلته به د فیوچر په برخه کلیک کړئ یا به هم والټ ته راسئ. والټ ته به راشئ، دلته به په ټرانسفر آپشن باندې تاسو کلیک کړئ. نو دلته چې راغلی دوستانو ټرانسفر آپشن باندې به کلیک کړئ او دلته به دا پورته سپاټ یو لاندې به فیوچر دغه 120 ډالر به ټول فیوچر ته انتقال کړئ. دلته به په آل کلیک کړئ او دلته به ټرانسفر ووهئ او دا پیسې به هم څنګه دا به تاسو ټولې څنګه کې فیوچر اکاونټ ته ټرانسفر کوي په دا ډول. نو دا چې بیا ستاسو فیوچر اکاونټ ته ټرانسفر شي په دغه برخه کې ښي مثال ګورئ ما سره په فیوچر کې 121 ډالر شاوخوا دي. چې کله مو دا کار کوو بیرته به هم برخې ته راشئ. دلته به په دغه سپینر آپشن باندې کلیک واخلئ. دلته هم شته او له دغه برخې هم راړوی شي. دا ګورئ سپین. نو په دې زه کلیک کوم دوستانو. چې په دې مو کلیک کوو نو دغه به اول موږ ځان سره جوین یا راجستر کړو دا سپینر آپشن او درته به وښیم چې په دې کې څومره جایزې دي او څنګه موږ ترلاسه کولی شو او څه شرایط لري. نو زه دې برخې ته راغلم، دا به اوس ماته اوپن شي په مکمل ډول. دوستانو دا برخه ماته راوازه شو. لومړی به د دې د جایزې زه تاسو ته وښیم. دلته ګورئ جایزې مختلفې دي، پوچ نه لري دوستانو، یعنې خالي پکې نه وځي، خامخا تاسو ته جایزه وځي چې هر څونه ووته. کمه جایزه چې ده دوستانو هغه 1 دوج کوین ده او لویه جایزه چې ده هغه تقریبا 0.5 پاکس جي ده یا هماغه ګولډ طلا ده چې یو دانه پاکس جي قیمت 4.5 ډالر ده او نیمه پاکس جي چې ده دا تقریبا 2200 ډالر شاوخوا قیمت لري، یعنې غټه جایزه 2200 ډالر ده. وړه جایزه 1 دوج کوین ده چې 14 سنټه کېږي او دغه جایزې پکې تاسو ته راوځي خامخا. نو اوس به دې کې څه کوو، دا به لومړی تاسو جوین کوئ. دلته تاسو ته جوین لیکلي په هغې به کلیک کوئ نو بیا به تاسو ته جوین شي او سکسسفولي ساین اپ به تاسو ته ولیکل شي. نو دغه د ما جوین کړه. نو دلته ګورئ خلکو ته راوځي، هم دروغ نه دي. دا ګورئ دې کس ته تقریبا نیم ګولډ راوتی ده، وینئ وینې کړه ده نیم پاکس جي. دلته مثال 15 دوج وتي دي او ما ته به هم په لایف زه اوس تاسو ته ښیم چې څومره وځي. تقریبا دلته ګورئ 0.2 هغه سلور وتي دي، سیلون چې ورته وایي. نو ښه راځئ لاندې راځو شرایط یې څه دي. دې کې باید تاسو دوستانو لومړی تاسو چانس ترلاسه کړئ. صحیح چانس ترلاسه کړئ، تاسو بیا کولی شئ هغه چانس نه استفاده وکړئ، دا سپینر ته وکړئ او تاسو ته هر څه ووتل. نو چانس ده. چانس اوس څنګه ترلاسه کوو؟ چانس د ترلاسه کولو لپاره تاسو باید 2 ټاسکه تکمیل کړئ چې هر یو تاسو کوو هغه ستاسو خپله خوا. لومړنی ټاسک دا دوستانو دا د ټریډینګ ده. هغه کسان چې فیوچر ټریډینګ کوي او د هغې والیم که 50,000 ته ورسېږي د فیوچر ټریډینګ دی ته یو چانس ورکوي. صحیح ده؟ که چېرته والیم مثلا 14,000 ډالرو ته وخیږي دی ته یو چانس بل ورکوي، که 20 سي بل چانس، که 18,000 ته لاړ شي بل چانس او په همداسې څونه دی فیوچر ډېرېږي هغونه دی ته چانسونه ورکوي. څه دلته هم تاسو ته ښکارئ چې دونه والیم باندې دونه چانسونه ورکوي. خو دغه برخه ممکنا فیس ولري او مصرف له موږ څخه وشي. نو دا بیا زه چاته نه توصیه کوم، خو هغه کسان چې بې له هغې هم فیوچر کوي نو را دې شي همدې صرافي کې د اکاونټ جوړ کړي، فیوچر دی هم کوي او دا چانسونه به هم اخلي او کولی شي تر نیم ګولډه پورې هم ګټونکي شي. نو دا لومړی اوس راځو اسانه ټاسک زه تاسو ته ښیم چې هغه موږ او تاسو ټول ترسره کوی شو. دوم ټاسک چې دا د اسیس هولډینګ ټاسک ده او د دې شرایط چې دي دا ډېر اسانه ده دوستانو. دې دلته لیکلي چې صرفا تاسو خپل فیوچر اکاونټ کې 120 ډالر وساتئ. موږ تاسو ته ډیلی یو چانس درکوو د دې 120 ډالرو لپاره. نور هېڅ څه نه غواړي، نه به تاسو ټریډ کوئ نه بل څه، صرف فیوچر والټ کې به مو 120 ډالر اچوي. روزانه هم یو چانس به درته درکوي، یو سپینر درکوي. اوس دلته ما ساتلی دي، صحیح ما 120 ساتلی دي، یو چانس یې هم راکړی چې بیا به ته وکړو بیا به تاسو ته وښیم چې سره وځي. نو کله چې تاسو خپل فیوچر ته 120 ډالر واچول ټاسک همدغه دقیقه نه درکوي، ټاسک سبا ته درکوي. صحیح ده؟ 40 ساعته وروسته تاسو ته ټاسک درکوي، یعنې نن د پیسې واچولې سبا ته دا یو چانس د سپینر درکوي. نو په دې شکل ده. صحیح. ښه اوس ما یو چانس ما ته راکړی ده، زه راځم دا به ته وکړم دوستانو. دلته به په ګو باندې کلیک وکړم، راځئ وګورو چې ما ته سره وځي.
نو راځم دوستانو څنګه چې ګورئ یو ایکس لیکلی زه به راځم یو ډرا به واخلم په ګو آپشن باندې کلیک کوم تاسو به هم په ګو آپشن کلیک کوئ څنګه کېږي دا سپینر وستاویږي دغه د په تاوېدو شو ګورو څه راوځي نو 0.02 سیلون یا مغه سلور راووتل راته نو څنګه چې تاسو ګورئ نو دا به اوس څنګه شي یو دقیقه کې زما اکاونټ ته راشي نو که زه لاندې راشم دغه لاندې بیا د جایزې ریکارډ هم تاسو ته ښیي دا ګورئ مای ریکارډ ما ته څونه وتې 0.02 سیلون نو زه له دې ځای وځم دا به اوس زما سپاټ اکاونټ ته ډایرکټي راشي صحیح ده زه یو ریفرش ورکوم سپاټ اکاونټ ته مې راځم دغه ده دوستانو په یو دقیقه کې موږ ته راغلل 0.02 سیلون چې کېږي 1.2 هماغه سلور راغله نو د ما چانس همدومره به او باقي به نور څه به وګورو چې سبا سره راته راوځي نو څنګه چې مې ویل تر $2200 پورې هم تاسو ته چانس ته چې تاسو ته پاکس جي راووځي که زه راشم دلته تاسو ته د پاکس جي قیمت ورکړم پاکس جي نو تاسو ګورئ یو پاکس جي څه ده $4600 ده او نیم پاکس جي تقریبا $2300 کېږي صحیح ده زه بیا دلته وکړم دا ګورئ 0.5 پاکس جي $2315 کېږي نو که دا درته راوځي بیا به مو مزې پکې نو دغه طریقه ملګرو څنګه چې مې ویل دا کوم فیس میس مصرف نه لري او صرفا باید $120 فیوچر والټ کې وساتئ او روزانه تاسو ته یو سپین درکړي 20 ورځې هم ټایم پاتې په 20 ورځو کې 20 سپینه درکړي چې څومره هم چانس و تاسو ګټونکي کېدای شئ نو دغه زموږ ویډیو وه هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې